سلامونه د نشپې باز څخه رالی زه مالیار یم. دفاع وزارت وایي چې د هیواد دفاعي ځواکونو په ټینګه د افغانستان له خاورې دفاع کوي او هیڅوک باید د هیواد د خاورې د هیڅ برخې په اړه اندېښنه ونه لري. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي زیاته کړې چې د فرضي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې سیمې د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند د پاکستاني ملیشو لخوا مات او د کړکېچ زیاتېدو اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي. بل خوا بیا د شانګهای د همکاریو سازمان د کابل او اسلام آباد د شخړو د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی، خو دا یوازې هغه وخت شونې بلله چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره سیاسي ارادې ولري. د نشپې بحث کې د حل لاره څه ده؟ پاکستان افغانستان بالاخره څه غواړي؟ د که چیرته دغه وضعیت دوام مومي راتلونکي سناریو به څه وي؟ د شپې بحث کې قدرمن معلوم مدیر سره د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي صاحب، د سیاسي چارو شنونکی اسلام الدین ماري صاحب او د پوځي چارو شنونکی محمد صادق شنواري صاحب، درې قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. فاطمي صاحب که بحث له دې ځای پیل کړو، افغانستان په موارد کې د پاکستان دا دوه مخی سیاست، دوه مخی لوبه، د سیمې او نړیوالو اصولو خلاف تګلاره، بالاخره پاکستان څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمندو مېلمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. علیکم السلام. پاکستان چې کوم څه غواړي هغه په هیڅ شرایطو قوانینو کې برابرۍ نه لري. که هغه د اسلامي قوانینو سره یې ونیسئ، که هغه د نړیوالو قوانینو سره یې ونیسئ، که هغه د سیمه ایزو د هغه رسوم عاداتو سره یې ونیسئ، کومې غوښتنې چې پاکستان لري هغه هیڅ چاته حتی چې یو نفر په سیاست پوه هم نشي، ډېر عادي انسان وسی، هغه قابل د مننې او پذیرش نه دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ تاسو تیر کال د پاکستان سره منظم ناستې په ترکیه کې، په قطر کې، په سعودي کې وشولې. همدارنګې اوس هم دا مراودې روانې دي. د پاکستان غوښتنې چې کوم یو دي هغه داسې غوښتنې دي چې یو آزادمنشه، یو خودمختاره نظام، هغه خلک چې په ټول د تاریخ کې د خپل د ازادۍ لپاره هر څه خپل قربان کړي دي. یعنی موږ تاسو کتل چې د انګریز د یرغل په مقابل کې د روس د جنایتونو او د هغې د غلامانو او د جنټانو چې په وم د ثور راغلل او د عزت او ناموس او شرف خپل په 2 پیسو روسانو ته خرڅ کړ، د هغه په مقابل کې 1.5 میلیون شهیدان د ملت ورکړل. بیا همدغه د کمونستانو بچیو بیرته لاړل غربي نړۍ کې پناهنده شول او هلته دوی د امریکایانو لاسپوڅي شروع کړه، دوباره د امریکا په اشغال په شکل کې راغلل او بیا یې خپل عزت او ناموس شرف خرڅ کړ. بیا د ملت 1 میلیون شهیدان ورکړل. د داسې یو ملت چې هغه خپل د ازادۍ لپاره دومره لوی قیمتونه ورکړي، آیا هغه یو مملکت د پاکستان غوندې غلام مملکت چې په خپل غلام د حیثیت او عزت په نړۍ کې نه لري، په خپل در په در په ګرځي، هغه چې کوم شرایط تاسو ته دی هغه تاسو ته وایي چې ته به خارجه آزاده پالیسي نه لري، ته به هندوستان سره اړیکې نه ساتي، امریکا به د مذاکرات لپاره په کابل کې نه راکوزیږي، دا به په اسلام آباد کې کوزیږي، ته به د واخان لاره د چین سره نه جوړه، بلکې ته به د پاکستان د لارې نه د کمربند نه کار اخلي. په یوه چې د سیلان خپل په لاره لاړ شي، ولې داسې نه راځي په ګلګت بلتستان باندې ولې نه ځي؟ نو تاسو ماته دا وایي چې کوم آزادمنشه مملکت چې هغې خپل وینې سره اولاد ټول عمر د یرغلونو او د نظامونو په مقابل کې ودرېدنه کړي، قرباني ورکړي او ازادي اخیستي، نن د هغې په مقابل کې داسې یو مملکت چې ټول د عمر نه 9 کاله نه تیریږي، په خپله همدا اوس په قرضونو کې غرق دی، اقتصاد تباه دی، سیاست تباه دی، صرف د نظامی نقطې نظر نه ځان لږ زرده کړی دی. او تاسو ته معلومه ده چې نظامی په دغه کې دومره رول نه لري. که د نظامی نقطې نظر نشي،
کله چې روسیه د افغانستان نه ماتېدله وتله آیا روسیې نظامي ماته خوړلې وه؟ روسیه په هماغه وخت کې په دنیا کې د اتومي لحاظ نه 11,600 اتومي خولۍ درلودلې، در حال چې هغې وخت کې امریکا سره 4,700 اتومي خولۍ وې. یعنې د نظامي نقطې نظر نه روسیه په هماغه وخت کې ډېره قوي وه. هر څه تجهیزات، مګرم چون اقتصاد ملای ماته شوه نو امپراتوري ماته شوله، 18 ممالک ترې نه جدا شول، ازادي واخیستله او د هماغې غلامان د کله د روسانو د شکست نه بس ټول مهاجر شول، د هماغې ممالکو ته مهاجر شول چې دی یو وخت کې د هغې په سر د دې ملت بچي وژل چې تاسو د انګریز او د امریکا غلامان هستئ او دا د استبداد د تور استجا غلامي کوئ. نن هماغه ټول کمونستان نن په لندن، جرمني، امریکا، کاناډا کې ناستې په ډېر بې شرمۍ سره پرونه بله ورځ د کشمن په مرګ کې ټول نکټایګانې والوي سره ناست یو بل ته نه پوهېږم په څه رقم سره کتل، شرم و حیا دوی کې نه وه چې یو بل ته وګوري چې موږ خو خلک تباه کول د دې مملکت په سر، نن څنګه دلته موږ ناست یو. نو دا ګوره دې خاورې سره د ننه نه او بیرون نه ظلم شوی دی. نن هماغه جنایتکاران، هماغه خاینین د پایسای سره د دالو په سر خرڅ دي، په اسلام په لندن کې دته غونډې کوي، پیسې اخلي، قراردادونه تړي. پرون یو قرارداد تازه د پاکستان سره تړلی دی چې تاسو به موږ اقتصادي تمویلوئ، موږ به تاسو استخباراتي معلومات درکو، ډیپلوماتیک معلومات او ستراتیژیک معلومات به د افغانستان متعلق درکو. در حال چې دغه صلاحیت هم دوی کې نشته دی دا کار وکړي، دا صلاحیت دوی کې نشته دا کار وکړي، صرف ځانونه خرڅوي، خپل عزت و ناموس و شرف خرڅوي، د دن علاوه د بل کار نه کوي. پاکستان چې کوم موخې په سیمه کې لري په دې کې نشي کامیابېدلی، په ظاهري توګه صرف د پروپاګند نه کار اخلي. او دا د پرونې تازه یو نوې شوشه شروع کړې ده چې ما په واخان کې 22 کیلومتره ځمکه د افغانستان ونیوله او دا مې رسما خپل په خاوره کې شامله کړه، در حال چې زموږ اسلامي امارت وایي چې پرون تازه هلته دوی قوا لیږلې ده په واخان کې، اشکمش کې او په زیباک کې د الته د دوی سره په جنگ کې دي او تازه دمه قوا په نامه د واحد سفید او قوای سرخ تازه قوای الته لیږلي دي او په نامه د شاهینین هندوکش الته نوې قطعات جوړ کړي دي، خپل د ابابیلو درون تیارې او میزایلونه هغې سیمې ته وړي دي. اما پاکستان لګیا دی وایي چې دغه سیمې چې دي دا موږ سره جبهې مقاومت قرارداد کړی دی چې کله دلته د دې خپا په تخار کې، بدخشان کې یا په مزار کې ټینګه شي، دا سیمه پاکستان کولی شي دې نه استفاده وکړي. یعنې دنه شرف باختګي به نوره څومره زیاته چې یو ځلې وطن په روس خرڅوه، بیا یې په امریکا خرڅوه، بیا یې په راځه په دالخول پاکستان باندې خرڅوه او بیا په آخر کې خبره چیه ده؟ ولا د مجاهدین خو دالخواره و دا خو لاړل پنجاب ته. مجاهد پاکستان ته کتل او پاکستان ته د وطن خرڅولو لپاره نه وتلی، بلکې د عزت او د شرف د ساتلو لپاره بله لاره ورسره نه وه، ځکه چې کمونستانو شپه ورځ خلک نیول وړل او په لیلوګون کې وژل او هلته اعدامول چې نن تاریخ په هغه باندې شاهد دی او دا تاریخ هیڅوک نشي هیرولی. ډېره مننه. مارس صاحب، ستاسو په فکر باندې د پاکستان د دغه فریبانه او دومخي سیاست تر شا څه دي؟ د څار اوسنۍ خپرونې ټولو مخاطبینو ته السلام علیکم او احترام وړاندې کوم. زه د تاسو پوښتنې په ځواب کې داسې وایم چې دغه برخه چې موږ له پاکستان سره کوم سیاسي همدارنګه د جغرافي او نورې ستونزې لرو، دا یوه برخه ده. یوه برخه ده چې پاکستان ځان ته حق ورکړی او په دې وروستیو لسیزو کې کوم مظالم کړي دي هغه دوم لیست او کټګوري ده. او دریم دا چې دغه هیوادونه کوم چې زمونږ ګاونډي دي، سیمه ده، نړۍ ده، نړیوال سازمانونه دي، دوی د افغانستان په هکله کومې منځګړیتوبونه او خبرې روانې کړي دي او په وروستي پړاو کې کومې د حل لارې دي لکه تاسو چې په سریزه کې وویل. زه فکر کوم په دغه څلورو موضوعاتو کې کولی شو موږ دا بالکل راوسپړو. لکه چې د بحث میلمه فاطمي صاحب هم یاده کړله، ګورئ د پاکستان ستونزه له افغانستان سره نه یوازې لکه ما چې سیاسي جغرافیایي بلکې اقتصادي، فرهنګي، مذهبي ډېرې نورې هغه قصې دي چې پاکستان بهانې جوړوي او افغانستان پسې سوټی راخیستی او هغه د ژاندارم دنده چې د غرب لخوا ورته سپارله شوې ده هغه په د نیمه
پیړۍ په افغانستان باندې را تحمیلوي. زما یادېږي کله چې 1940 کال یعنی 1940 کال کې دوی د لومړي ځل لپاره د وزیرستان په قیام باندې حمله وکړه او ډیر زیات پښتانه افغانان یې هلته قتل عام کړل. بیا یو کال لا تیر نه و کله چې په 400 کې د بابړې په هغه غونډه کې چې د خان عبدالغفار خان د خلاصون خاطر یو سیاسي البته سولهیزه ناسته وه، هلته په سلهاو افغانان شهیدان کړل. هدف مې دا دی چې پاکستان له همغه تهداب نه، له همغه شروع نه دوی همدغه قتل، ورانۍ، ویجاړۍ کړی دی. حتی بیا وروستیو کلونو کې په 50مه لسیزه کې او په 80مه لسیزه کې څو ځلې همدغه د ډیورند په فرضي کرښه باندې دغه شخړې را جوړې وې، حتی ډیپلوماټیک روابط شکېدلي وو او په ضمن کې دلته همیشه په دغه فرضي کرښه باندې بریدونه، حملې او همدغه شان وژنې او لوټونې شوي دي او کیږي. بنان دا یو هغه بهانه ده چې پاکستان رانیولې ده، کال په کال همیشه یې تعقیبوي. لکه یو څو ورځې مخکې په لندن کې پښتانه افغانانو یو غونډه درلوده. تاسو باور وکړئ مالیار صاحب چې هلته یو احصایه وړاندې شوه چې پنجاب په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې څومره وژنې، تښتونې، قتلونه، وراني او ویجاړي کړي دي. لکه چې مخکې یاد شوه په افغانستان کې همدغسې هر هغه نیواګر، ښکېلاګر، هغه غاصب او فیصله امپراتوري چې په افغانستان باندې حملې کړي دي، اشغال کړی دی، پاکستان ورته اول ټټر وهلی دی، دوه مخه سیاست یې پلی کړی دی. که هغه د روس په وخت کې و، همدغه وسلوال اپوزیسیون به تر غاښو مسلک او د افغانستان وراني ویجاړي ته به یې رالیږه او امریکایي سره هم چلند. له یوې خوا یې ورته اډې ورکولې، له بلې خوا به دلته البته هغوی سره به خپله همکاري درلوده. بنان پاکستان یو د جګړو سیاست لري، یو مارس کې چې نړیواله ټولنه څه وایي چې وروسته به پرې بحث ولرو. مننه. سمه ډېره مننه. لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. شینوار صاحب، پاکستان له یوې خوا له هېوادونو د مسلې حل غواړي، له بلې خوا ته اوربند ماتوي، د جګړې ټول اصول د پو لاندې کوي، دلته په ملکي اهدافو باندې بریدونه کوي. پر څه معنا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ارن نیوز څار خپرونې لیدونکو او اوریدونکو ته، ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته، همداسې قدرمنو میلمنو ته، معرض صاحب ته او فاطمي صاحب ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. پاکستان سره موږ ژیوپولیټیکي یعنی تاریخي او جغرافیوي ستونزه موږ لرو. دا چې نن پاکستان دا پلمه اوس په ګوته کړې چې ګویا د افغانستان خاورې نه موږ ته خطره ده او هغه کم بریدونه چې کېږي د هغو تر شا یعنی د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي مشران دي او داسې نورې بهانې او بالاخره چې انجام دا شو چې په افغانستان په خاوره باندې دي هوایي بریدونه وکړه چې په درس کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. خو په کم وخت نه چې دوی برید شروع کړی دی، نو څو واره دغسې د اوربند خبرې وشوې، همداسې هم بیا دوی دا تخطي وکړه، اوربند یې نقص کړه چې لکه د اختر په 3 ورځو کې باید دوی برید نه وای کړی، بیا هم دوی برید وکړ چې خصوصا په 2 ولایتو باندې، د کونړ ولایت کې، همداسې هم په پکتیکا ولایت کې چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. پاکستان سیاسون د عقل او منطق په عوض باندې دوی احساساتو ته او جګړې ته دوی لمن وهي او همیشه یې دغسې دوه مخی سیاست غوره کړی دی. پاکستان کمې وعدې او کم عمل چې به دوی عمل په کړی هغه چیرته دی چې اوس دوی په دغه اوربند باندې عمل وکړي او یا دې ته ژمن پاتې شي، نو دا ډېره لرې لیدل کېږي. خو خبره اصلي دا ده چې دلته به تیره ورځ هم د شانګهای کوپریشن ارګنایزیشن هغه چې هم دوی بحث وکړ د هغې چون افغانستان د دې وضعیت نه لري او پاکستان یې لري و همیشه د سیمې د ثبات او د ترهګرو مبارزې په ضد باندې دلته بحثونه کېږي او د افغانستان موضوع هم پکې ګډېږي.
خو ورته غونډې چې شوي دي بیا هم افغانستان موضوع یاده کړې او دا هم د ملګرو ملتونو ته دا وړاندیز کړی چې د پاکستان په بریدونو کې ملکي وګړي ته مرګ ژوبله اوښتې ده باید دا بررسي شي. خو زما په نظر د ملګرو ملتونو هم څه انتظار نشته، ولې دا بررسي به ډېره یعنې په ډېره په قراره باندې وي، لکه کله چې امریکایانو ناتو افغانستان ته راغله، خصوصا بریتانیا تقریبا په 2014 کال کې دوی د هلمند نه دوی وتلي دي، اوس هم د دوی تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي. دا به هم حین شی هماغه تحقیقات به دا به جریان لري او دلته به دوی بې نتیجې. خو دا به دغه نه دی. یو لاره دا ده که چېرته د لویو قدرتونو فشارونه وي، د هغو توجه وي، هم په پاکستان باندې دوی اثرګذار دي، هم کیدای شي اوربند هم رامنځته شي، کیدای شي خبرو ته هم کښېني. او که چېرته لوی قدرتونه ونغواړي، وګورئ د ځینو لوی قدرتونو ګټې منافع هم شته دلته په سیمه او افغانستان کې، لکه د چین چې موږ سره لوی پروژې قرارداد لري، دلته باید دې ته لیوال دی چې افغانستان او د پاکستان جګړه باید ودرول شي. همداسې هم روسیې ته هم د سیمې امنیت و ثبات مهم ارزښت دی. ایران هم همداسې زموږ سره د اوبو مشکل دی، که چېرته جګړه دوام پیدا کړي یا زیاته شي، خو هغلته خامخا د دوی هغه کمې غوښتنې دي هغه هم په تاخیر ولیږي. همداسې هم مثلا امریکا چې دوی هم مبارزه کوي د تروریستانو په ضد باندې او ترهګرو په ضد باندې، هم دا یو پلمه د حال دا چې دوی خپله ترویج کوونکي هم د دې ډلې دي او دوی سره ارتباط هم لري. نو دا داسې یو خو ظاهري موضوعات دي، یو هغه بنیادي موضوعات دي چې ځینې هېوادونه چې ما ورته اشاره وکړه دوی ورته ضرورت لري. ولې د پاکستان او افغانستان په عوض دی چې دلته جګړه پراخه شي، باید د افغانستان د جګړې ډګر په عوض باندې د اقتصادي محوره یا اقتصادي مرکز باندې دا تبدیله شي. دا به د دواړو هېوادونو په ګټه وي. خو پاکستان به دا جګړه چې دا یو خو مستقیما جګړه ده، دا مستقیما جګړه نه ده. مستقیما جګړه هغه ده چې ایران او د اسرائیلو ترمنځ دې ته دا څه ډول جګړه ده؟ دا جګړه ده چې دا غیر مستقیمه جګړه ده، ځکه چې چا په فرمایش ده کاملا بیخي کاملا. وګورئ دا که مستقیمه جګړه دا ده چې د دوو هېوادونو ټکر لکه د اسرائیلو او د ایران مثلا دا مستقیمه جګړه ده. نو که چېرته دا فرمایشي نه وای نو دا ولې همدغسې مثلا ما مطلب دا ده چې یعنې جاري نه ده مثلا او دا مقطعي ده، مثلا دوه ورځې جګړه ده بیا نه ده، بیا برید کوي بیا نه ده. صحیح، ډېره زیاته مننه. فاطمي صاحب، پاکستان د یو خپلواک او آباد افغانستان څخه ویره لري که نه د نورو هیوادونو د بل چا فرمایش جګړه کوي؟ یعنې نور هیوادونو هغه کوم پروژې چې دوی تطبیقوي دا کمبینیشن یعنی جوړښت د دواړو نه دی. پاکستان ستاسو په اوسایي کې خپل ضرر ګوري، که افغانستان خپل په خپو ودرېږي، خپل روابط جوړي، خپل اقتصاد جوړي، هغه د دې نه یېرېږي که قوي افغانستان جوړېږي نو ښکاره خبره ده دا خلکو په طول د 132 کالو کې چې 80 کاله د پاکستان کېږي او مخکې د هغې نه دا معاهده د ډیورنډ چې ده دا افغانستان خلکو نه کله منلې ده او نه یې مني. نو په دې باندې دوی ښه پوه دي چې هر کله افغانستان په خپو ودرېږي اقتصادي او نظامي لحاظ نه دا سیمه خپله غواړي. نو د لپاره افغانستان باید تضعیفه وساتي، ناتوانه وساتي او افغانستان باید محتاج وسی، غنمو ته باید محتاج وسی. همدې لپاره تاسو ته یادېږي کله چې د قشتېپې برنامه شروع شوله، اوس قشتېپې ته ګوره او پاکستان ته ګوره، ځمکه اسمان سره فاصله لري. دوی ویل چې دا قشتېپه خو د دې چې دی دا ازرار ورته شروع کړل چې دا ضرر لري، دا د برنامه د لپاره جوړه شوې ده، دا خو د پښتانه انتقالیه ته فارسي زموږ تاجک ورونه ازبک ورونه دی راپارول چې ته ودرېږې دې په مقابل کې دا ودرېږي. کله چې موږ د واخان خبره دا کوو چینایانو ته وایي چې واخان لاره مه کوه، دا تا ته دغه دی زما لارې نه راشه. چې ایران سره لاره جوړو، ایران ته هلته ځي شیطانت کوي. تاسو وکتل چې حکم کانفرانس چې په ایران کې و او افغانستان پکې ګډون نه کړ، دوی څومره دغه اسناد او دغه منفي او غلط او دروغ پروپاګند زموږ په مقابل کې هلته په میز باندې کېښودل او ورې کړل چې ما هماغه وخت اسلامي امارت ته ویلې چې تګ د ډېر لازمي و
ځکه چې تا ورته جواب ورکولی شو هغې دا جرات نشو کولی چې ستا په مخ کې دا اسناد کیدي مګر موږ ورته دا موقع خپله برابره کړله نو په دې اساس یو خو دا دی چې خپله پاکستان یو معذرت غواړم یو خو دا پاکستان یو ضعیف افغانستان غواړي اقتصادي لحاظ نه سیاسي لحاظ نه فرهنګي لحاظ نه د ساختار د لحاظ نه یو ضعیف افغانستان غواړي بل دا دی چې تاسو ویل چې آیا لاسونه شته دی بالکل د تر شا لاسونه شته خو هغه لاسونه دا رقم لاسونه دي چې په ظاهره داسې ښکاري چې دا د پاکستان په ګټه دي او د افغانستان په خلاف دي خو په حقیقت کې هغه په اوږدمهاله کې د افغانستان په ګټه دي او د پاکستان په ضرر دي خو پاکستان په خپله زه یې وایم تاسو پاکستان په خپله لګیا د پامادام کې لوبه کوي او هغه دا فکر کوي چې دا لوبه به زه یو وخت تغییر کړم هغه خپله پوه دی داسې نه دی چې پاکستان پوه نه دی پاکستان کاملا پوه دی چې امریکا دلته پاکستان تشویقوي ورته دا کوي چې په افغانستان کې فرضاً د ترهګرۍ په نامه باندې جګړه وکړي اما په عین حال کې همدغه امریکا همدغه امارات متحده عربي همدا هندوستان لګیا دي بیلیم تقویه کوي ټي ټي پی تقویه کوي اسلحه هم ورکوي هر شی ورته ورکوي دا تاسو ته څه شی ښیي دا دوه تناظره دا تاسو ته ښیي چې امریکا د پاکستان ترڅنګ په دې ودرېږي چې زړه ونه لویږي دا فکر وکړي چې امریکا مې ترڅنګ ده زه چې کوم شی افغانستان کې کوم امریکا یې را سره ده او امریکا ورته یو څه پیسې هم ورکوي دا وخله دا کار وکړه هغه د امریکا د مخالفینو ته هم پیسې ورکوي د امریکا پالیسي دلته څه شی ده چې پاکستان په افغانستان سره په یو جنګ کې ونښلي په دې کې د نور هم تضعیف شي په اخر کې لکه څنګه چې ایران د دې په مقابل کې ودرېد میزایل او دا چې نن ورته امریکا خپله حیرانه ده چې دا څه رقم ما خو دا فکر نه کو نو هغې ته خو دا معلوم دی چې پاکستان اسلحه او تکنالوژي د ایران نه مخکې ده او زیاته ده نو دا به څنګه کوي دا به په دې رقم چې دا یو جنګ کې ونښلي دا به د منځه وړي او په دې کې د امریکا یو بله پالیسي هم ده هغه دا ده چې پاکستان دوغله لوبه کوي هم د امریکې سره هم د چین سره هم تا سره هم ایران سره هم هند سره نو په دې کې چې د کمربند چین چې دې نه تیریږي 15% د ون بیلټ روډ اقتصادي کمربند اسه چې د پاکستان ده دغه 15% کملای ورته امریکا ماته کی او د گوادر نه د پاکستان د امریکا چین مخه ونیسي امریکا په خپل نړیوال اقتصادي او ستراتیژیکه پالیسۍ کې کامیابیږي او هغه په هغه صورت کې ممکنه ده چې پاکستان مات او تجزیه شي کله چې پاکستان ماتیږي او تجزیه کیږي گوادر د هغه د چین د لاس نه وځي چین دلته د دې کمربند نه خلاصيږي د امریکا یو لوی دښمن هغه هم ناکامیږي د پاکستان د اټومي او د نظامی قدرت نه لویږي چې د اسرائیل او د امریکا لوی غوښتنه ده په دې رقم سره یعنی امریکا د دې لوبې تر شا دی خو د خپل منافعو لپاره د لوی ستراتیژیکو اهدافو لپاره د دې تر شا دی د دغه لپاره دا لوبه کوي په ظاهر پاکستان دا وایي چې زه پیسې م راکوي تشویقوي زه به افغانستان تضعیف کوم امریکا کیدای شي یو وخت کې دلته دغه شي او زه د دې لوبې نه وځم یعنی د بقا په فکر کې لګیا دی ځان سین ته ورغورځولی پاکستان خو دا په دې ناخبره دی چې په دې سین کې به دی غرقیږي او دا به د منځه ځي او لوی افغانستان به د دې د هغې نه په نتیجه کې یو لوی ټاپو او دا به راوځي او افغانستان به د جوړیږي لپاره دی چې کله پاکستان ټوټې کیږي بلوچستان او خیبر پختونخوا دا به د افغانستان سیمه ګرځيږي گوادر بدل ته راځي امریکا مجبوره ده مون سره به قرارداد کوي د گوادر نه به استفاده کوي چین خپې به دې نه لنډيږي او د امریکا سترګې دلته په یو بل څه باندې دي په هغه دی د وزیرستان شمالي او جنوبي په زیرمو باندې په ذخایرو باندې چې هغه د دنیا د لویترین زیرمې دي د افغانستان د زیرمو نه ډېرې زیاتې دي د افغانستان زیرمې 3 ټریلیون ډالر دي د وزیرستان شمالي او جنوبي زیرمې 12 ټریلیون ډالر دي او هغه دین پکې دي چې ته موږ په افغانستان کې نه لرو او فعلا پنجابیان لګیا دي غوباسي او د امریکا سترګې الته دي چې کچته پاکستان ماتيږي او دې سیمه کې د زمرسته کوم دلته کې یو پایګاز ما جوړیږي نو کې دې شي دغه ذخایر ځکه چې تاسو معلومه ده چې امریکا په ذخایرو کې ګرینلند کې ذخایرو ته سترګې تړلې دي یوکرين کې ذخایرو ته سترګې تړلې دي او د افغانستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې د وزیرستان شمالي او جنوبي زیرمو ته سترګې تړلې دي ځکه دا د دوی بقا د ضرورت دی د امریکا بیل دین امریکا د خپل بقا نشي کتلی ځکه دغه ټوله ټکنالوژي ولاړه په همدغه معادنو ده او منرالو باندې ده او دا منرال فرضاً یو مثال به تاسو درکم دغه اوس د دې ودانې تا د
چې دی ټول ودانې تاته لري یو تاته نامکمله دی ودانې لري چې هغې کې 3 اوس پاتې دي امریکا کې دي 4 د منځه لاړل د دغه یو تات چې د هغې رادار دی یو رادار یې 2 کیلو دغه ګیلیم خوري 1 کیلو ګیلیم 100 میلیونه ډالر قیمت لري 2 کیلو ګیلیم په کار دی چې یو رادار دی دغه جوړ شي د تات جوړ شي او هغه ګیلیم چې دی چین سره دی چین اوس ورته ویل نه در کوم امریکا ډیره وزرزاري کړې ده چې دا راکه هغه چې کوم رادارونه ایران د منځه ورشي هغه بیرته جوړ کړي خو چین په دې پیږي چې زه ګیلیم ورکم درسته د ماته به میلیونونه ډالر راسته راځي خو بیرته تات جوړي او تات جوړ که زما په ضد استعمالیږي دا خو په یو مشکل سره دوی د منځه وړي نو دلته دا جنگ چې دی دا د معادنو جنگ دی د ذخایرو جنگ دی امریکا خپل اهداف لري امریکا دلته د پاکستان تر شا په ظاهر ښکاری ما یو جمله همیشه استعمال کړې ده بیا تکراروم په ظاهر امریکا د افغانستان دښمن او د پاکستان دوست دی په باطن کې اصلا د افغانستان سره ښې اړیکې لري اما پاکستان سره د برنامه په دې ده چې پاکستان باید ووهل شي او قرار دی اطلاعات د خپل د امریکا د CIA او د دې چې دی باید تر 2013 پاکستان وجود ونه لري او د صحنې نه اوچت کړل شي ډیره مننه لنډه د ملو بیرته راګرځو بیا هم کرالاس مارس صاحب د شانګهای سازمان د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده او په داسې حال کې چې باید سیاسي اراده موجوده اوسیږي څه فکر کوي په اوس حالات کې سیاسي اراده دواړو خواته خو معلومه ده هر څه واضح دي څه ډول څه به راپېښیږي بله البته نه یوازې نن د شانګهای ناستې په سټیج کې د افغانستان د موضوع اجنډا شامله وه او چین هلته ډېر زیات علاقمند دی باید له دې سره غبرګه کړم چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو په دې ورځو کې د افغانستان په اړوند خپل ناستې او خپل وړاندیزونه درلودل د اوربند او دایمي سولې غوښتنه یې کوله همدارنګه موږ واورېدل چې د دیني عالمانو د فرضي کرښې دواړو خواو ته او همدارنګه د اسلامي نړۍ کنفرانس غړو هیوادونو نه یوازې د اسلامي هیوادونو بلکې په مکه کې د عربستان په مشرۍ باندې چې هر کال هلته د روژې مبارکې میاشتې او اختر کې هلته ناستې کیږي په هغو کې هم د افغانستان یادونه شوې ده دا خبرې ځکه یادوم چې په مقدمه کې ما یاد کړه چې نه یوازې د ګاونډیو سیمې او بلکې د اروپا اتحادیې او نړیوال او غیر دولتي سازمانونه د افغانستان په مورد کې خبرې کوي ما یو شی د دوی په خبرو کې هغه مشترکات پیدا کړ چې غواړم یاد کړم هغه د دې لپاره چې روسي او امریکای هم دغه اوربند تایید کړ هغه خپل ګټې البته الته لټوي همدارنګه ملګرو ملتونو د سولې خبرې اترې ډیپلوماسي نړیوال قوانين او د ګاونډیتوب اصول او نورمونو ته په درناوي او احترام کتلو باندې تاکید یا تایید کړی دی لکه چې اسلامي همکاري سازمان سولې تفاهم د مسلمانانو یووالي او د مشترکې مذاکراتي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې ده ثبات سیمه امنیت اقتصاد او دغه مسایل د چین ورته یعنی هغه مشترک کلمه چې ما یاد کړه هغه ثبات اقتصاد امنیت او دلته بیا ایران سرحدي امنیت هم د ثبات ترڅنګ د افغانستان څخه توقع لري همدارنګه منځنۍ اسیا د ثبات امنیت او اقتصادي راکړې ورکړې دغه انرژي او دهلیزونو قصې چې موږ همیشه یادو د دې یادونه کوي امریکا د ترهګرۍ او امنیت او همکاري په اړه کې ډېری خبرې کوي راځم یوازې به وایم چې د اروپا اتحاد نه یوازې د بشري حقوقو د مهاجرینو او نور بلکې د سیمایي همکاري وړاندیز کړی دی په ټوله کې دغه نننۍ تاوتریخوالي چې د فرضي کرښې په دوو خواو کې دي البته ځینې اړخونه د دې چلته په خلیج کې جګړه روانه ده دلته دغه موشو په شک جګړه چې غیر حقوقي غیر رسمي غیر قانوني جګړه ده او د انسان وژنې او د